وایي چې څه هغه ښکته او څه زه ښکته شوم، څه هغه ښکته او څه زه ښکته شوم، د احترامه دومره ښکته لاړو چې بره ګړه مو په ناستې وکړه. دا ته ښکته کښېنه او زه به بره کښېنم، ته ښکته کښېنه او زه به بره کښېنم. دا مسله او دا لانجه به نه وی که په دې کټ پسې دا پیاړ به نه وی. دا ټول د واده شوو ته ډالۍ چې وایي د اختر دا خوشحالي هم بس دی چې ښځه لاړه شي د پلار کالکه په غځېدلو ښوده شي سړی. او دا د هم چاته ډالۍ وي چې وایي د ممپلو پوستکي چېرته واچوم، وایي د ممپلو پوستکي چېرته واچوم، ما ته په کور کې شاتار مه جوړوه، چغجي راوړه چې څوک دې نه خبرېږي. او وی نن په میله کې سوداګر راته وي، نن په میله کې سوداګر راته وي داسې پیزه ده که خوراک دې ورکو نو پی خو لا پی دي چې هګۍ اچوي. او ما اورېدلي دي چې ډېر ظالم وي، ما اورېدلي دي چې ډېر ظالم وي. دلته چې زه دا خو یې مخې وینم د دیر نه ور به نور مانځې راشي. یو څو مزاحیه شعرونه دي او د سړي خپل فریاد کوي. اوس واورئ بېر د سړي اوزه سړی څه وکړي، د کلي غمخادي او که بچو له سنه څه وکړي، نو بېر د سړي اوزه سړی څه وکړي. هلته سړی مړ دی هغه قبر که نسته غواړي، او هلته کې خیرات دی حلالۍ له به ورتله غواړي، هلته کې واده دی په هغې کې ګډېده غواړي. نو چېرته سړی لاړ شي، سړی چا چاته بانه وکړي، نو بېر د سړي اوزه سړی څه وکړي. یو نوی پیشن راغی دا جوړه به اخیسته غواړي، سکول کې کتابونه او بچو له مې بسته غواړي، د ابۍ غاښونه نشته خوراکونه خپاسته غواړي. نو اوس ښځې له سرخي او که ابۍ له دنداسه وکړي، نو بېر د سړي اوزه سړی څه وکړي.